ये देखो ये सारा टमाटर खराब है. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد د راتلونکي لپاره قوي ډاډ ورکړي. د اسلامي امارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د خپلو اړتیاوو مواد له نورو هیوادونو هم پوره کوي، خو د ولسونو د هوساینې او اقتصادي ثبات لپاره یې پریکړه کړې چې له قوي ډاډ پرته پاکستان سره لارې نه پرانیزي. اعلامیه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو د تجارت او ترانزیت لارې د پاکستان له لوري په ناقانونه ډول د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه تړل شوي چې د دواړو غاړو خلکو ته جدي زیانونه واړول. د تجارت او ترانزیت لارې د پاکستاني لوري لخوا په غیر قانوني ډول د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه تړل شوی وي چې دواړو غاړو ولسونو ته جدي زیانونه ورسول. دا چې افغانستان د خپل ضرورت وړ توکي له ګڼو نورو هیوادونو پوره کوي، نو اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او دواړو لورو ته د ولسونو د هوساینې او باعزته تجارت په خاطر له پاکستان سره سوداګریزې لارې به هغه وخت بیرته پرانیستل کیږي کله چې د پاکستان حکومت څخه قوي اطمینان ترلاسه شي، تر څو په راتلونکي کې دغه لارې د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره ونه تړل شي او د دواړو هیوادونو د تجارانو او خلکو حقونه خوندي پاتې شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د تورخم او سپین بولدک چمن سوداګریزې لارې به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د لیږد لپاره په لنډمهاله ډول پرانیستل شي. په همدې حال کې د پاکستان د پارلمان پخواني رئیس او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي اسد قیصر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ له امله د خیبر پختونخوا اقتصاد زیانمن شوی. مقامات پاکستان با مدن راه تجارتی با افغانستان از یک طرف میخواد که فشار بالای امارت اسلامی مقاماتشان وارد کنند تا که خواسته از یا پذیرفته شود و دومی که مال تاجرای که اجرتن سرازواتشون مالیه گزاف میخواد که مالیه بالاخره به سطح برسه که تاجرها از این مال صرف نظر کنه و پاکستان را از خود بداره، اما پاکستان دیگه احساس اشتباه میکنه. یکی خب با عمل بالمثل دوچار خواهد شد و افغانستان راه بدیل داره با 5 کشور دیگه. ये देखो ये सारा टमाटर खराब है, 3-3 4-4 दिन से खड़ा है इधर. راپورونه ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو بند پاتې کېدل نه یوازې دوه اړخیزه سوداګرۍ درولې بلکې د پاکستان په ګڼو مهمو صنعتي برخو کې د بیو د لوړوالي او تولید ګډوډ لامل هم شوی هغه صنعتونه چې د افغانستان له وارداتو سره تړلي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایع ګډې خونې د معلوماتو له مخې د لارو د دوامداره بند پاتې کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم له نږدې 15 میلیارډ ډالرو څخه یوازې 1 میلیارډ ډالرو ته راټیټ شوی دی. دا د سیمې د سوداګرۍ په کچه کې یو له تر ټولو ستر کمښتونو څخه بلل کېږي.